تاسې دغه یو ګوړی په څومره وخت کې راوړئ؟ دا موږ که هغه ځای نه چې کلي مې یو مرخڼۍ یا یو چهارمغز جګ که نو یو هغه جریمه یا ناغه کېږي. آیا دا رښتیا دي؟ دا به ورته ټول چهارمغزو باندې د دې قومي د دې ځای قومي مشرانو ناغه لګولې که چېرته دغه یو چهارمغز هم پرته له اجازې ډېر داسې ماته ښکاره کړه واچولو ته دغه جلغوزي چې مو اخیستې دي نو تاسو په مکمل دغه غرونه اخیستې دي؟ دا غرونه ټول تاسې اخیستې دي؟ همدغه افغانستان کې ښه دا سقاوت سلماني ده نو دا مرخڼۍ هم څوک نشي راجګولی که حتی دغه ځینې انګور هم راوغورځېږي هغه همدغسې ځای به څښا کېږي. ښه څوک ورته اجازه قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پتلو تلو کې یو ځل بیا د ژمنې سره سم موږ لرغوني واما ته راغلي یو. په لرغوني واما کې هغه پیښې، هغه دودونه، هغه دستورونه او دلته د ښکلي طبیعت دغه نظاره به انشاءالله تاسو ته ښایو. د دې سربیره موږ راغلي یو دغلته یو باغ دی او دغه باغ چې دی دا د اندر په نوم باندې یو شخص و د هغې دی. اندر کابو 3500 کاله وړاندې د واما په تاریخ کې تیر شوی انسان یا شخص دی. نو دغه باغ چې تاسو ګورئ دا د اندر په نوم باندې دی او دا اوس دغه کلیوالو په شریکه باندې د دې حاصلات په دې باغ کې چې کوم څه لاسته راځي دا کلیوال په خپلو منځونو کې سره ویشي او تقسیموي او برابر ټولو ته وررسیږي. اوس راغلی یم دلته د یو ځوان یا د یو هیوادوال سره د دې باغ په اړه باندې مرکه کوم یا بحث ورباندې کوو او بل ترڅنګ د دې باغ مسؤل هم کلیوالو همدغه هیوادوال ټاکلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مو؟ عبدالرزاق. ډېر ښه عبدالرزاق جانه، موږ وړاندې دلته په کلي کې له یو سپین ږیري وپوښتله، هغې موږ ته دا وویلې که چېرته تاسې دې باغ ته ځئ نو حتی تاسې دغه ونه هم نشئ لمس کولی، ځکه دلته د کلیوالو او د قومي مشرانو پرېکړه دا شوې ده که چېرته حتی د سړک نه هم چا یوه مرخڼۍ یا یو چهارمغز جګ که نو یو هغه جریمه یا ناغه کېږي. آیا دا رښتیا دي؟ صحیح دی. تاسو خو د دې ځای مسؤل هستئ که نه؟ دغه باغ په څومره مساحت کې دی؟ دا تقریبا داسې 3000 پورې داسې مساحت لري. 3000 جریبه پورې؟ جریبه پورې. دغه مرخڼې، دغه چهارمغز، دغه انګور مثلا دغه په مساوي ډول باندې په دې کلیوالو باندې تاسې ویشئ؟ نه، دې کې هر چا حق معلوم دی، حصه معلوم دی، ځای هر څوک ځای جدا جدا معلوم دی. دا تر هغه وخت پورې موږ ناغچیان یو چې دا شپږمه میاشت دی زموږ دلته دا چې پخېږي، تر څو چې پخېږي هغه وخت پورې موږ د دې مسؤلیت لرو. هغه وخت چې دا پاخه شي، دا چې پاخه شي موږ وروره کلیوال راغواړو، بیا همدغه کلیوال ته وایو چې راځئ نور اوس شی پاخه شوی دی او ناغه ماتې دي. څومره اشخاص مو تر دې دمه ناغه کړي دي؟
تقریبا داسې 15 شل پورې انشاءالله رسولی. خو دغه اشخاص زمونږ کیمرې ته خو به یې ښایي، ځکه دلته داسې دود هم شته چې دغه اشخاص چې کله دغه ناغه ماتېږي بیا اشکاره کېږي یا څرګندېږي خلکو ته چې مثلا پلانکی بیستانکی پلانکی دلته ناغه شوي دي او هغه د خپله تیار شي. داسې کله شوي دي چې مثلا یو څوک ناغه شي او تاسې پرې غوایې خي هغه غوای نه وي درکړي؟ نه 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 چاره نه لري. یعنې هغه وخت کې تقریبا زرګونو پورې ځوانان راټولېږي، هغه یو شخص پسې منډه وایي چې همدغه غوی واخلي، په زور اخلي. داسې دغه نه لري. مثال یو څوک میلمه راشي په دې سړک باندې دغه چهارمغز جګ کړي، د هغې لپاره خو به ناغه نه وي؟ میلمه چې راشي هغې دپاره بیا موږ اجازت اخلو، د شورا نه اجازت اخلو، بیا وره همدغسې موږ دغه کوو. هو ښه، ډېر ښه. او که یو څوک د ناغې توان یا وس نه لري بیا څه کوئ؟ وس نه لري بل چا نه قرض کوي، نه پرېږدو. مثال څوک قرض ورنه کړي؟ درکوي، حتما درکوي. داسې نه کېږي چې کلیوال یو بیل میکانیزم یا جوړښت د دغه اشخاصو لپاره ولري، مثلا میزوبه وي، ناتوانه وي، په کور کې څوک ونه لري، له جنګونو راپاتې وي، ځکه افغانستان د جګړو تقریبا 40 کلونه جګړې پرې تېرې شوي دي. یو څوک د هېڅ څوک نه لري، ځوان زوی نه لري، یو سپین ږیری دی او دغه چهارمغز یا یو مرخړۍ یا انګور یې وشکول یا یې جګې کړل، د دې دغه نه دې لپاره تاسو کوم جوړښت نه لرئ؟ شته، هغه پرېږدو، هغه به معاف دی. هغه معاف دی. او بل تاسې مخکې ویل چې دا د اندرکون په نوم باندې مثلا دا ځای دی یا دا کلی دی که نه؟ قدرمنو ملګرو، دغه اندرکون، اندر معنا یو شخص دلته او کون چې دی په نورستاني یا وامایي ژبه کې باغ ته ویل کېږي. موږ اوس دمګړی په لرغوني واما کې یو. په لرغوني واما کې تاسې دغه د ښکلي طبیعت ننداره کوئ او دغه طبیعت چې دی یو له بهترینو ځایونو څخه دی. که تاسې وګورئ دغه کیمرا به موږ ویسو او لاندې فضا ته به ویسو، دغه فضا تاسې وګورئ ډېره بهترینه او په زړه پورې فضا ده او داسې ځای دی چې په واقعي ډول که زه تاسو ته ووایم که تاسې راشئ نو هېڅ به مو دلته زړه تنګ نه شي، ځکه دلته هر څه ښکلي دي. که غرونه ګورئ، که کاریزونه ګورئ، که کورونه ګورئ، هر څه یعنې ښکلي فضا ده او بیخي طبیعي دي. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې زموږ دغه برنامه ګورئ او په دغه برنامه کې به انشاءالله دلته د قومي مشرانو سره هغه مقرر اشخاص لا هغوی څخه به د وامان د تاریخ په اړه وامان او په وامان کې ډېر افغاني خلک چې دا مو لاسته راوړي دي که څه د هغو په اړه به انشاءالله ډېره زیاته دا مرخانه هم څوک نشي راجګولی، که حتی دغه ځینې څوک ته اجازه نه لري چې دا راوړي. غوزان خو بیخي څوک ورته لاس نشي ورغلی. بس دلته شپې ورځې ګرځي نو خلک ګوري. ډېره سخته وظیفه دی ده که نه؟ مجبوریت هم دی او دا د کلي یوه غټه ذمېداري ده چې تا ته در سپارل شوې ده. دا ورته ټول راځه 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 دلته وسپړو دا وګورئ. ډېر جالبه ده زما لپاره. قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې موږ وړاندې په خپرونه کې هم ویل، په دې چهارمغزو باندې د دې قومي د دې ځای قومي مشرانو ناغه لګولې. که چېرته دغه یو چهارمغز هم پرته له اجازې یا هېڅ تاسې اجازه نه لرئ چې د دې ځای خلک دغه یو چهارمغز له دې ځایه جګ کړي، ځکه که چېرته دا جګ شي او یو چا ولیدلو نو موږ کمال داسې ووایو چې یوه غوا ناغه به دوی ورکوي. موږ مجبور دا بېرته همدغلته خطا کړو، ځکه د دې اجازه موږ نه لرو چې موږ دا جګ کړو.
السلام علیکم قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو دوستانو مینوالو هیوادوالو هیله ده چې د صحت په جامو کې سنبال اوسېږئ. موږ ځانګړی د واما ولسوالۍ یو له بهترینه ځایونو څخه یو ځای ته راغلي یو. دلته تاسې ګورئ دغه چلغوزي دی او دغه چلغوزي چې دي دغه ځوانان یې له پورته غرونو څخه راوړي او دلته بیا زموږ یو بل هیوادوال چې تجار دی دوی بیا له دې ځوانانو څخه په پیسو باندې اخلي. فکر کوم چې د دې یو من چلغوزو قیمت چې دلته دی 2500 الی 3000 افغانۍ دغه زموږ په یاد دغه مکمله بورې چې ده په 3000 یا 2500 افغانۍ باندې اخیستل کېږي او دوی یې اخلي. دغه ځوانان ډېر زیات زحمت وباسي. دغه تاسې دغه یو بورې په څومره وخت کې راوړئ؟ دا مونږ که هغه ځای نه چې کلي مې یخه مې بورې په یو ساعت دلته یو ساعت دغه یو بورې ته جګوی شي؟ هو دا ډېره درنه نه ده؟ ولې نه درنه د ورځې څو بورې تاسې راوړئ؟ د ورځې چې راوړې یعنې چې کلي مې یخه مې او 15 بورې غرونه خدای نه ښایسته کله داسې شوي چې تاسو دا بورې په شا کړې ده او ګرځېدلي یاستئ؟ نه 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 داسې هېڅ حادثه نه ده چې خو داسې یعنې رنګ شوی چې دا ایسته دې ځای نه وارکړو لاړ شو کور ته پرېږدو. داسې پرېښي دي همداسې تللي یاستئ. بعض اوقات ستړی شوی بس په لغته دې وهلې ده چې بس بلا ورپسې ځم نو خپل کور ته. نه نه په لغته هم خونه نه اورې همدغه زموږ علي دې ته آفرین ډېر ښه ډېر ښه. او دا څو بجې تاسې د ورځې کته کولی شئ؟ مونږ چې د ورځې کته په شپږ بجې 15 بورې رسوي. بیا کافي اندازه پیسې ګټئ نو څه واده دپاره یې ګټئ که څنګه؟ نه بس دا او ته څنګه ته د ورځې څو بجې ښکته کوې؟ 15 بورې ښکته کوې. او ته هم 15 بورې؟ ته خو د ټول نه وړې کوې بیا هم 15 بورې ښکته کوې. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې. تاسو انتظار وکړئ دې سره یو ځای سئ. دا بورې تاسو په 3000 او دا بیا په دې باندې څه کوئ؟ ننګار کې وچوئ بیا څه دغه کوئ اور ورباندې اور نه غواړي یو ځای کې اچوي خارې خارې دې کې ډېر کار دی یار چې مزدوري پکې دي او مزدورانو پکې دا زه فکر کوم دا به تاسو هلته د ټولو ښځو ته ورکوئ دا به ښځو کار دی ښځو کار دی بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وکړاست. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې مننه. السلام علیکم. هیله کوم هیڅ مشکل نشته. غاړه هم درکو ته لا د خیرن غم کوي. تاسو به تجاران هستئ جوړې ډېر واو راځه دا به موږ ته پخوي نو قدرمنو لیدونکو دا د چلغوزو 2 غوزې راواخیستې شنې اوس دا دلته ږدي او دغه زموږ خوستی هیوادوال چې دی دوی وایي چې همدغسې خو تاسې بېنوا نه لېږم نو حتما به یې دا تاسې به د دې څکه کوئ ښه خورئ به نو موږ به اوس د دې دغه پخېدل وګورو چې څنګه پخېږي دا. دا غوړېږي همداسې څنګه داس خو نه وایي نه 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 دا څومره وخت کې پخېږي؟ پخېږي 10 منټه کې پخېږي. واو ډېر جالبه دی والا ځان ونیسئ بس 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 دی نورو کفایت کوي نو نسیمه وړي ورکه بچړه شی به شي وي باندې دراته خلاصو به شي وشو هغه به ونیو دا جلغوزي چې دغه یو رقم د سلیغ لري د سلیغ لري چې ماشاءالله ګیرسه د دې نه به دا زړی پاکوي لاړ نشي دا دوسته ولر د خپل موټر ده اته درې میشه پښکیتا څوي ها پښکیتا څوي نه زمون بازار پرون ته زو دا پرون ته نه زی دا موټر کم دي بند سره بلل نه موټر کوم ولې موټر شته ښا موټر شته زه دا نه شپه مې سره کړی و
او داسې ما ته ښکاره کړه واچوه دلته دا د نورستان د غرونو جلغوزي دي چې تاسې ګورئ ډېر باکیفیته دي. وړاندې د دې ویډیو ما تاسو ته در وښودله تاسې ولیدله دا لومړی په اور کې اچوي ښه ګرموي بیا د هرې جلغوزي نه یوه دانه زړې راوباسي او بیا بالاخره دا ډیپو کېږي. او تر ټولو مهمه او اړینه دا ده چې په دغه کې ما وړاندې په هغه ویډیو کې هم ویل چې 350 مزدوران په دې کې بوخت دي که نه د ورځې 300-350 روپۍ هر یو ته تنخوا یا مزدوري ورکوي. د دې سربیره چې کله دغه غوزې له دې ځایه جګېږي وچېږي دا بیا د جلال آباد یا د ننګرهار د دې سربیره نورو ښارونو ته ځي دا بیا په میرمنو باندې تقسیمیږي او میرمنې بیا ترې دغه چې تاسې ګورئ د دې نه بیا هغه اصلي زړې راوباسي دا پاکوي اصلي زړې ترې راوباسي بیا دا خالص کېږي او بالاخره په پاکټونو کې بندېږي بهرنیو هېوادونو ته ځي. نو د دې په سپینولو کې تقریبا داسې وایي چې تر 0 پورې مزدوران په دې کې کار کوي تر څو دا سپین کړي ځکه دغه 15 یا 20 ډېرې جلغوزۍ چې له دې ځایه ځي بازار ته هلته دا بیا په ښځو باندې په بوجیو باندې تقسیمیږي. فکر کوم د 1 کیلو د پاکولو په 80 افغانۍ ورکوي 80 افغانۍ ورکوي که نه 80 افغانۍ ورکوي چې دا د دې زړي څخه پاکي او هغه خالص جلغوزه ترې راوباسي. دغه جلغوزې چې مو اخیستې دي نو تاسو په مکمل دغه غرونه اخیستې دي دا غرونه ټول تاسې اخیستې دي هم دغه غر ما اخیستی دی په 2.5 لکه روپۍ او غنۍ مزدورانو ته ځان ته روپۍ ورکوي چوکیدارانو ته ځان ته ورکوي. دا غر مې اخیستی برې ډوې غر مې اخیستی دی دا مې اخیستی دی د مصرفونه خو ته خپله وینم دلته اوس چې مزدوران به راکوز شي یا راکوز شوي نه دي چې ووینه لاره به درنه ورکه شي دا چې په تشې سنبلوئ څه شی ورکوئ څه شی خوري څه شی څښي. دلته تاسو سره څو نفره یا څو نفره مزدوران دلته تاسو سره دلته بوخت دي؟ یاره تقریبا 300 کسان به د میش سره بوخت وي په دې شي کولو کې په دې څوکیدارو کې ټولو کې 300 کسان به بوخت وي. فی نفر ته تاسو 100 روپۍ د ورځې هغه تنخوا یا مزدوري ورکوئ 300 روپۍ 300 روپۍ داسې مزدوري ورکوي روزانه. قدرمنو لیدونکو دغه ډیری وګورئ دا د هغه سره پورې دی نو دې هیوادوال دغه خبره م وکړله چې دغسې 15-14 الی 20 ډیري به د دې نه جوړېږي که نه دا شی جوړېږي. نو ماشاءالله خدای دې وکړي چې په دغه کار کې او په دې تجارت کې د برکت راشي. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ خبره ده چې د دې سره کابو 350 مزدوران یا هیوادوال یا ځوانان دلته په کار کې مصروفه دي. دا به څومره طول واخلي څو ورځو کې به دا کار خلاص شي؟ تقریبا 20 ورځې کې به خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم بس خدای دې په تجارت کې برکت خدا سقاوت سلمانی ده نو شیشه نه لرئ ها دلته ځي راسي نیول دي راشي دلته راسي نیول دي ها